والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولعنة الله على من تبعه وتبعه. أما بعد، محترم براغونو مېلمنو، ټولو ته د خلیفه صاحب مبارک د راتګ تبریکي وایو. الله تعالی جل جلاله دې خلیفه صاحب راتګ د ټول افغانستان دپاره بلکې د ټول اسلامي نړۍ دپاره د رحمت سبب وګرځوي. او څوک چې راغلي دي الله تعالی جل جلاله دې د تاسې ټولو راتګ قبول کړي. داسې د خلیفه صاحب د راتګ دقیق وخت معلوم نه ده. وخت به ونیسي. د دې لپاره د مدرسې اراکینو منتظمینو دغه مشوره کړې ده تر څو چې خلیفه صاحب راځي موږ او تاسې به یو اجتماعي پروګرام په مخ باندې وکړو. یو څه علما کرام به وعظ کوي، نعتخوانان به نعتونه ووایي. نو د دې لپاره چې موږ د تاسې وخت هم دغسې ضایع نه شي او له همداسې مجلسونو نه هم موږ او تاسې په امن کې ځو. څومره کسان چې د باندې د ما غږ اوري مېلمانه حضرات دي، د هغوی نه د ټولو نه په ډېره عاجزانه انداز باندې خواست کوو چې داخل د دارالحدیث ته راشي. نو د پیل لپاره محترم قاري صاحب ته موږ بلنه وکړو چې هغه راشي او د موږ د داسې دغه شانداره غونډه د قرآن کریم په باندې منور وګرځوي. محترم قاري صاحب. دا میز لږ ونیسه، دا میز لږ ور مخته کړه. کاري صاحب ته ورته مخکې شه. بس صحیح دی، صحیح دی، بس صحیح شه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انت رشه. بسم الله الرحمن الرحيم. دا ونیسه. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين
وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق